چې تیږه اوچتوي ورلاندې پیر پروت وي چې تیږه اوچتې ورلاندې پیر وي. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. ملګرو، تاسو ته به په دا سیټ کې ویډیو کلیپ ښکاري. نن سبا چې چېرته ګوري پیر وي چې کومه تیږه اوچتوي ورلاندې پیر پروت وي. شیخ جان له لاره وتی دی هغه پیرانو پسې چې کوم پیر نه وي او ځان ته پیر وایي. یو پیر د وجې د یو کس کور روان شو. دا ویډیو کلیپ درسره شیر کوم، د هغې نه پس بیا خبرې اترې کوو. زما کور تباه شو تباه، زما د قسم په خدای کې د پرېږدم که نه نو زما په د جنت باندې چې کور ستا په وجه باندې تباه شوی دی. زه لږه زه ستا ویډیو کوم، زه په تا باندې تاڼې ته ځم، زه په تا باندې هر ځای ته ځم، زه قسم دی که ستا پرېږدم. زما کور تباه و برباد شو. زه نه دا ساعتونه منم، زه نه پیریان منم، زه هېڅ شی نه منم، زه یو الله منم. تاسو دا ویډیو کلیپ وکتو چې وایي چې ستا د وجې زما کور روان شو. هر څه حقیقت د پیر په مخ کې لګیا دی. مهرباني وکړئ چې کوم پیر دروغ وایي یا تاسو ته دروغ نیټې درکوي او پیسې درنه وایي نو تاسو شیخ جان لاله سره رابطه کوئ. بله دا چې وختي مې یوه ویډیو کته چې یو کس وایي چې یاره شیخ جان لاله د یو پیر نه 4 لک روپۍ اخیستې دي او شیخ جان لاله ورته څه وایي چې ته ماله ثبوت راکړه چې ته څه وایې زه منم. بلکې دا چې شیخ جان لاله په خپله د یو غریبې کورنۍ سره تعلق ساتي. یوه ویډیو مې کته هغې کې کس وایي چې زه شیخ جان ملګری یم. شیخ جان کور ته وګورئ چې داسې یې ته وایي که سیلابونو والا دی، لکه یعنې ډېر بد حال کې په خپل هم دی، خو بیا هم دا راوتی دی او زموږ دپاره زموږ پښتنو دپاره کار کوي او زموږ پښتنو له هغه کسان په سکرین راولي چې کم پیر دی دې پیرانو نه هغه کسانو روپۍ والي چې کم کسان په تمنیل باندې لیکلي وي چې په دغه پیر باندې اچانک چاپه ده. صحیح ده، په پیر باندې ورننوځي د هغه پیر چې کم څوکیدار وي هغه سره لاس هم واچوي، خو بیا چې پیر صاحب سره کښېني یو څو داسې کوېشنې ته وکړي چې پیر راګیر کړي، بیا پوټه پکې بیا ووایي چې دا پیر داسې دی او داسې دی او د هم دی د کانټیکټ نمبر دی او هم تاسو دې پیر سره رابطه وکړئ. افسوس بیا په تمنیل باندې صفایي صفات کوئ، په تمنیل باندې اچانک چاپه مه لیکئ. ملګرو، د جعلي پیرانو نه ځان وساتئ چې هر چېرته هم الله خوشحاله آباد لره. نور راکړې ماله اجازت درلې.